دکې یوه ښه ډاکټره واوسېږم. ډاکټره یعنې همدا نیت دې هم ده چې فاکولته ووایې که نه، د طب پوهنځی ووایې، وروسته له هغه نه ډاکټره شي. ولې غواړې چې ډاکټره شي؟ زمونږ په وطن کې ډاکټرانو ته ډېر ضرورت دی. یعنې ته غواړې چې ډېره ګټه وکړې، یعنې غواړې تل مدام په کار اوسې، بېکاره ونه اوسې. رښتیا هم ډاکټرانو ته ځکه ضرورت ده چې موږ سړکونه خامه دي، زمونږ محیط زیست چې ده که نه هېڅ خدمت ورته نه ده شوی، او موږ تر اوسه پورې دې فرهنګ پیدا کړی نه ده چې موږ خپل محیط ته په خپله کار وکړو. خپل محیط ته په خپله کار وکړو. نو ځکه زمونږ اکثره ماشومان چې بیرون وځي، اول خو د خاورو له لاسه ټول ستونی درد کوي، سپوږمۍ وګورې، او حالات ډېر بد دي که نه. علاوه له دې نه موږ دوی ته دام ښودنه نه ده کړې چې په ګرمۍ کې سره کم لباسونه واغوندي، په یخنۍ کې سره کم لباسونه واغوندي. بس چې څه د ماشومانو زړه شو هماغه کار کوي که نه. په ژمي کې بس داسې جامې به واغوندي چې بیرون نه وځي، بیا لکه ما غوندې پرنجېږي، ناروغان دي. او په اوړي کې بیا په اوړي کې داسې جامې واغوندي چې ګرمۍ له لاسه ناروغان شي. نو ځکه غواړي چې ته ډاکټره شي. ښه چې ته ډاکټره شي او هغه ناروغ چې د فیس پیسې ونه لري، ته به له هغه سره څه کومک وکړي؟ فیس یې نه اخلم. بس نو خو خالي نسخه ده، څو کرښې ورته لیکي، واخله دا واخله. که ضرورت شي پیسې ورته ورکوم چې خپل ځان ته دوا هم واخلي. ها، یعنې کوم فیس چې تا ګټلی ده په هغو پیسو باندې د ځان ته دوا هم واخلي. او که الله تعالی درته یو کلینیک درکړي، بس تا کلینیک که نه ستا یې، ته به هغه کلینیک کې خپلو هېوادوالو ته څه خدمت وکړي؟ زه به ورته ناروغان تداوي ښه معاینه کوې او ښه تداوي به کوې. ښه تداوي کوم. ښه، او داسې خو نه کېږي چې داسې په اونۍ کې یوه ورځ ټول ډاکټران مفته خپلو هېوادوالو ته کار وکړي؟ داسې کار به کوې؟ ښه 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 ښه، ډېر ښه. په دې آخره کې څه پیغام لرې زموږ لیدونکو ته چې د موږ پښتو چینل سره کم تلویزیون دا وی ګوري وی نه ګوري؟ پرمختیا په هیله یاستو او ټولو لیدونکو ته ښه ژوند، ښه وخت، ښه روزګار ورته غواړم. ښه، ډېر ښه ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو، زمونږ نننۍ مېلمستیا همدومره وه. تر بلې مېلمستیا پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ښې چارې.